د دې وظیفې کولو سره به محبوب د ستا په عشق کې دیوانه شي. داسې به دیوانه شي چې بغیر د ستا نه به هغه ته زندګي تېرول ډېر زیات ګران شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د محبت دپاره د یا کریمو یا ودودو وظیفې داسې عجیبه تاثیر لري چې تاسو به ورته حق حیران پاتې شئ. ډېر کرته د چا محبوب وي او هغه د ډېر غرور او د ډېر تکبر سره ګرځي. کم چې د هغه عاشق وي په هغه باندې کله کله داسې حرکات وکړي چې د هغه د سترګو نه پکې اوښکې هم لاړې شي. لیکن نن د یا کریمو یا ودودو داسې وظیفه درته یم. که دا وظیفه تاسو کوئ پابندۍ سره، ستاسو محبوب به په تاسو باندې ډېر زیات مهربانه شي، د ستاسو قدمونه به ښکلوي. لیکن اخلاص سره کوئ او په نیک نیت سره کوئ، په غلط نیت سره مه کوئ. یو دا چې د هغه څومره غرور او تکبر دا ټول به ترې وځي. د ستا سره به قدرتي په زړه کې مینه پیدا شي او داسې مینه به پیدا شي چې بیا د ستا نه جدا کېدل به هغه ته ډېر زیات ګران پروزي. او داسې به دې خپل شي، داسې به دې د ستا سره مینه شروع کړي چې هغه د ستا نه لږ وخت کې جدا شي، نو بس بلکل جدا وي خو لیکن زړه به یې تا سره وي. او دا وظیفه هلک او جنۍ دواړه هم کولی شي، لیکن یو ځل بیا هم چې د نیک نیت او د نیک ارادې دپاره دا وظیفه کوئ. یعنې که د یو کس د نکاح اراده وي چې زه د هغې پلانکۍ جنۍ سره نکاح وکړم او هغه بار بار انکار کوي، د هغې دپاره دا وظیفه کوئ. ښه، دې د وجې نه به د هغوی په زړه کې د ستاسو مینه پیدا شي او تاسو ته به خپله پیغام رالیږي یا به تاسو پیغام راولږئ او هغه منظور شي. یا یو جنۍ وي او هغه وایي چې زه د دغې فلانکي هلک سره واده وکړم، لیکن هغه بار بار انکار کوي چې زه د ستا سره واده نه کوم یا تا سره نکاح نه کوم. نو د نیک ارادې او د نیک نیت سره دا وظیفه که تاسو وکړئ نو ډېر ښه کافي اثر لري. یا کریمو یا ودودو وظیفه، د دې وظیفې د کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. تاسو به دې دپاره که تاسو په تعداد باندې لولئ نو په ورځ کې کم از کم چې یو وخت به له مقرر کړئ. تاسو چې کوم یو وخت تاسو سره فارغ وي، په هغه مقرر وخت کې به تاسو 11 کرته درود شریف وایئ او 3000 کرته یا کریمو یا ودودو وظیفه به کوئ. 3000 کرته هېڅ څوم نه ده، تقریبا د ستاسو نه به 20 منټ یا دغه رنګې دغه نیمه ګنټه به ستاسو نه اخلي. 3000 کرته به دا وایي یا کریمو یا ودود. او کله چې دا وظیفه کوئ نو ذهن کې دغه خیال ساتئ چې د پلانکي زړه د پلانکي کس یا د پلانې جنۍ زړه هغه زما طرف ته مایله شي د نیکې ارادې په دغه نیت سره. نو په دغه ترتیب سره یې کوئ او دا په ذهن کې هغه چې کوم دی لږ یاد ساتئ. او کله 3000 کرته پوره شي نو د هغې نه پس بیا تاسو 11 بار درود شریف وایئ. روزانه دغه عمل پابندۍ سره کوئ انشاءالله چې هغه په زړه کې هر څومره نفرت یې هغه نفرت به رب العالمین د زړه نه وباسي او دغه نفرت به په محبت سره بدل شي. او که دې نه علاوه یو کس دا وظیفه په ناسته ملاسته ولاړه، یعنې په هر حالت کې چې د په خولې باندې دا ذکر شروع وي یا کریمو یا رزاق یا کریمو یا ودودو یا کریمو یا ودودو، چې د په خولې باندې دا وظیفه هر وخت جاری او ساری وي، نو که دا انسان یکې تنها وي نو الله جل شانه به د ده ملګري پیدا کړي. او که دونه خلک ډېر زیات نفرت کوي نو هغه نفرتونه به ختم شي او د هر سړي به د سره مینه محبت وي. بلکې د ټولو خلکو چې څومره انسانان دي دغه یو کس ته به د عزت او د قدر په نظر باندې ګوري، لیکن د هغې سره به یو خبره چې کوم دی یاد ساتئ، بلکل 100% دغه رنګې اثر کوي لکه څنګه چېرته مو ویلې چې تمام انسانان به تاسو د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري، ټول خلک به د ستا سره مینه کوي. دا بلکل 100% په ګارنټۍ سره ده. لیکن په دې کې به یو کار بل هم کوي چې حتی الامکان د ګناهونو نه به تاسو خپل ځان ساتئ
او تقوا اختیار کې د ګناهونو نه حتی الامکان خپل ځان ساتي. ها که چېرته کې ګناه د نو شي نو سمدستي ورپسې توبه وباسه او بیا دا ذکر کوه یا کریم و یا ودود یا کریم و یا ودود یا کریم و یا ودود. تو وګوره په هفته کې دننه چې دا ټول خلک چې د ستاسو سره نفرتونه وي هغه نفرتونه به رب العالمین په محبت ورورولۍ او همدردۍ باندې بدل کړي.